بوی. پر هغه ماشوم هیچا باور ونه کړ چې له ښوونځي راسي، بسته وغورځوي او ماخوستن تر ناوخته په کوڅو کې ګرځي. یو ماښام یې خپلې مور ته وویل په هره کوڅه کې یو عجیبه غوندې بوی محسوس کړی، او بل دا چې په کوڅو کې پښې او سپي لیدلي چې تیزې تیزې منډې وهي او سرونه له مځکې وهي. د هغه دا خبر هم چا سنجیده ونه ګڼله چې ویل یې په یوه کوڅه کې یو سپی ولید، له خلکو یې دیوال ته مخ اړولی و، ژړل یې او ډېر سپي ترې چاپېره ځوړند سرونه په ماتمي حالت کې ناست وو. ټولو یې پر دې خبره وخندل. سپی ژړلی څنګه سي؟ ماشوم بې له چرت وهلو ورته وویل لکه زه. مشر ورور یې په ملنډو ورته وویل نو ته سپی یې؟ 2 ورځې وروسته ماشوم یوه نوې خبره وکړه. ما د کلي په آخري کوڅه کې بې شمېره پیشوګانې ولیدې، خپلې پزې په دیوال پورې موښلې، وینې ترې بهېدې، او ما ته هم زړه وویل چې خپله پزه په کوم دیوال پورې ومږم. بوی نور د زغم نه دی. بیا ټولو ملنډې ورباندې ووهلې. څه ورځې وروسته د کلي نورو ماشومانو هم په خپل کور کې دا بوی یاد کړ. هر ماشوم د سپیو د ژړلو او د پیشیو د پزو زخمي کولو کیسې کولې. یوه ورځ الله بخش د ماښام له لمانځه وروسته له جوماته راووت او له خان محمد یې وپوښتل تر سپوږمو دې څه بوی درغی؟ بیا ټولو له یوه بله دا پوښتنه وکړه. ټولو وویل چې هو بوی محسوس کړ. په کورونو کې ناستو ښځو هم له یوې بلې همدا پوښتنه وکړه. ټولو وویل هو دوی ته هم دا بوی ورغی. دا بوی راځي له کومه؟ ټول کله یې تر پښو وکیښ. ټولو ګمان کاوه چې کیدای سي یو ځای به مړ ځناور پروت وي. د کلي ټول ځناور وشمېرل سول، یو هم کم نه و. خره وشمېرل سول، پوره و. د کوڅه ډبو سپیو شمېر چاته معلوم نه و. ټولو همدا ګمان کاوه چې ضرور چیرې کوم سپی مړ پروت دی او بوی ټول کلی پر سر اخیستی دی. خو د یو مړ سپي له بویه څنګه په ټول کلي کې ټیکه نه کیږي؟ دې پوښتنې د کلي خلک ډېر پریشانه کول. اوس نو لویانو هم ولیدل چې ځینې سپي یو ځای سره راغونډ سي او داسې غپیږي لکه څوک چې ژاړي. له دې سره د کلي د خلکو شک په یقین بدل سو چې ضرور یو سپی مړ سوی دی. یو چا ویل د دې کلي د مخکینی نسل سپیو د ځنګله لیوانو حمل اخیستی دی، ځکه نو د نوي نسل سپیانو د انګولا غوندې ژړا دا طرز له خپل نوي آبا زده کړی دی. اخر سپی چیرې مړ پروت دی؟ د دې بوی هیڅ مرکز نه و چې په سپوږمو ننوت او انسان یې بېوسه کاوه. بوی هر ځای هر وخت و او هر ځای په یو حال تیز بوی و. د ورپورې کلي خلک چې راتلو او دا بوی یې محسوساوه نو هغوی هم ورتګ بند کړ. غضب خو هغه وخت پیښ سو چې د دې کلي کوم کس به بل کلي ته لاړ نو هلته به هم دا بوی خپور سو. بیخي لږ ورځې وروسته د شاوخوا کلیو خلکو د دې کلي له ټولو خلکو سره راشه درشه بنده کړه. د کومو واده نجونو میندې پلرونه چې په بل کلي کې وو هغوی خپلې لوڼې هیرې کړې، او د کومو میندو پلرونو لوڼې چې په دې کلي کې واده وې هغوی هم ورتګ بند کړ. څو ډاکټران او حاکمان راوبلل سول خو ټولو له ورتګه انکار وکړ. سرکار هم هیڅ پام ورته ونه کړ. څه موده وروسته د دې کلي هر کس له یو بل سره خبرې او تګ راتګ بند کړل. په دا چې کله به هم دوی خبرې پیل کړي او یا به یو بل ته نږدې سول بوی به نور هم زیات سو. د ټولو سپږمې او خولې به هر وخت له دې بویه ډکې وې. له خلکو سره د تګ راتګ له بندولو وروسته کارونه ودرېدل. خلکو خوراک څښاک پرېښول، خوبونه خو یې لا کله تښتېدلي وو. یوازې ماشومان ویدېدای سوای. میندو پلرونو چې کارونه پرېښول بچي یې له لوږې په ډوډۍ پسې تپېدل. بوی دومره تیز او بد بوی و چې میندې د خپلو بچیو پر لوږه بیخي بې حسه سوې. بیا یوه ورځ د دې کلي یو سړی مړ سو. ټول دومره ویرېدلي او له بویه دومره بېزاره سوي وو چې بدنونو یې کار پرې ایښی و. نه چا د مړي جنازه وکړه او نه یې ښخ کړه. خپلو زامنو او وروڼو هم ترې انکار وکړ. یوه ورځ وروسته د کلي خلکو ولیدل پر کوم ځای چې مړی پروت و هلته ټپوسان راغلي وو. ټپوسان هم ویرېدل خو لږ ډاډه هم سول او له خپله ځایه ونه ښورېدل. وږي ماشومان په کوڅو کې ګرځېدل. هغوی چې د سړي پر مړي ټپوسان ولیدل زغم یې ونه کړ. هملته یې کډی وکینده او مړی یې همدغسې پکې پټ کړ. خو د جنازې پر لمانځه د ماشومانو ترمنځ لږ اختلاف و. په دوی کې څوک په دې پوهېدل هم نه چې د جنازې لمونځ لا څنګه وي. د شپږم ټولګي د یو ماشوم د جنازې دعاګانې زده وې. هملته ځای پر ځای وویلې.
د کلي خلکو داسې محسوسه کړه لکه بوی چې یو څه کم سوی وي. له دې وروسته ټول په لاشعوري توګه د یو بل مرګ ته تږي سول او ځینو خو د یو بل د وژلو کوشش هم وکړ، مګر هغوی دومره کمزوري سوي وو چې د یو بل غاړه هم نه سوای خفه کولی. په کلي کې زهر هم نه پیدا کېدل. له ځینو سره توپنچې ضرور وي، خو د ماشې د وهلو همت هم پکې نه وو. خلکو په لاسونو کې چړې راواخیستې او کوڅو ته راووتل، خو 4 ګامه د تلو او په چړې د وهلو همت یې په ځان کې پیدا نه کړ. بیا یوه شپه د یو بوډا سترګې یوه شیبه سره ورغلې. خوب یې ولید چې خپل مړی ښخوي او بوی نسته. له راویښېدو سره یې په ځان کې یو عجیبه همت ولید او داسې یې محسوسه کړه چې له سپوږمیو بوی کډه سوی دی. په چغو نارو د جومات خواته راغی او له خوشحالۍ د جومات په لاوډ سپیکر کې خپل خوب ټولو خلکو ته واوراوه.